د نیوز پریشن لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه ته خو ډیر زیات مهم خبر ته طالبان وايي د پاکستان په سفارت د برید عاملین بشر ونیول شي. طالبانو ډاډ ورکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بھټو زرداری له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماټانو امنیت خوندي کړي. هغه دغه ادعا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقي سره تېره شپه په ټلیفوني اړیکه کې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یوه خبرپاڼه کې لیکلي بلاول بھټو له متقي غوښتي چې د ده له قوله د هغو ترهګرو مخه ونیسي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو خرابای غواړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به خپلو ډیپلوماټیکو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي هم په خپله ټویټر پاڼه د دې ټلیفوني مکالمې په اړه لیکلي. امیر خان متقي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې د سفارت امنیت ته باید ځانګړې پاملرنه کیږي او د پیښې د عاملینو د پیدا کېدو او د قانون منګولو ته په سپارلو کې به پوره کوښښ کوي. پرون د کابل په کرتې پروان کې له یوې بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت کې دننه شرستفیر عبیدالله نظامني په نښه شوی، خو هغه روغ وتلی، مګر یو ساتونکی یې سخت ټپي شوی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې پیښه ټپي شوی ساتونکی محمد اسرار تېره شپه په یوې ځانګړې الوتکه کې پېښور ته لیږدول شوی دی. هغه زیاته کړې د پاکستان دولت به په یوه مهمه پلازمینه کې د خپلو ډیپلوماټیکو د اغېزمن کار او خوندیتوب لپاره بشپړ امکانات برابر کړي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي دوی په کرتې پروان کې د کابل په سفارت له برید وروسته سیمه کې چڼیز عملیات کړي او یو شکمن کس یې له 2 میله سپکو وسلو سره نیولی دی. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه کوم.